سلامونه. د سولې بین الافغاني خبري راتلونکي یکشنبې پیلیږي. سرچینې وایي چې د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه چمتو دي او د خبرو لومړی پړاو به په قطر کې ترسره شي. امریکا وایي موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوو. په کابل کې د دغه هیواد سرپرست سفیر راس ویلسن ویلي چې بین الافغاني مذاکرات باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره او پکې د 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. لوی درستیز جنرال یاسین ضیا وایي د امریکایي ځواکونو وتل زموږ پر عملیاتو اغیز نه کوي. د هغه په وینا افغان ځواکونه اوس په خپلو پښو درېدلي او د ترهګرو ډلو پر ضد ټول عملیات ترسره کولی شي. د هوایي دهلیزونو له لارې د هیواد صادرات په تیرو 7 میاشتو کې 9% زیات شوي. د سوداګرۍ وزارت ویلي که څه هم په تیرو 2 میاشتو کې د کورونا له امله صادرات یو څه ځنډېدلي ول، خو اوس په عادي شکل بیا پیل شوي دي. او له افغانستانه هند ته د میلیونونو ډالرو قاچاق شوي نشهیي توکي نیول شوي. دغه مواد له افغانستانه ایران او له هغه ځایه هند ته قاچاق شوي دي.